السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په تمنیل کې چې کوم تصویر تاسو وکړلو کچېرې تاسو هم داسې تصویر جوړولو شوق لرئ نو د ویډیو تر اخره پورې وګورئ. داسې ویډیو جوړولو لپاره به تاسو د پیک آرټ اپلیکیشن اوپن کړئ او تاسو ته به یو لینک په ډسکرپشن کې ورکم. د دې لینک دا به تاسو د ډسکرپشن را ډاونلوډ کړئ او د پیک آرټ ته وراوړئ. دلته کې به تاسو په ټول باندې کلیک وکړئ او په کراپ باندې کلیک وکړئ. د تصویر چې کوم دی دا به تاسو سیډونو نه معمولي شان داسې طریقې سره کراپ کړئ. چې کله تاسو د سیډونو نه کراپ کړئ تاسو به دلته راشئ په ایډیټ فوټو باندې به تاسو کلیک وکړئ او کوم د پی ان جي چې کوم دی دا به تاسو راوړئ او دلته کې به یې داسې طریقې سره ولګوئ. د دې پی ان جي لینک به هم زه په ډسکرپشن کې ورکوم. هلته نه بیا تاسو ډېر په اسانه سره ډاونلوډ کولی شئ او که په ډسکرپشن باندې تاسو نه پوهېږئ نو تاسو ته سیټ کې زما د انسټاګرام آی ډي ښکاري. زما په انسټاګرام باندې زما اکاونټ چې کوم دی هغه فالو کړئ نو زه به تاسو ته په انسټاګرام کې په میسج باندې دا بیکګراوند درلیږلی شم. چې کله تاسو وکړو بیا به تاسو په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او کوم تصویر نه چې تاسو بیکګراوند ختم کړی هغه تصویر به تاسو راوړئ. چېرې تاسو د تصویر نه د بیکګراوند ختمېدلو طریقه نه درځي نو لینک په ډسکرپشن کې موجود دی هغه باندې کلیک وکړئ او خپل تصویر پکې پیسټ کړئ. په یو کلیک سره به د تاسو تصویر نه بیکګراوند ختم شي او چې کله تاسو به څه طریقې سره سټایل کې تصویر وباسئ نو بیا به تاسو خپل تصویر راوړئ او دلته کې به یې داسې طریقې سره ولګوئ. بیا به تاسو دلته کې کانټراست باندې کلیک وکړئ او دلته کې کانټراست چې کوم دی جست باندې کلیک وکړئ. کانټراست په مخکې کې سچوریشن به هم مخکې کې او کلیریټي چې کومه دی هغه به هم معمولي شان مخکې کړئ. بیا به تاسو په پلس باندې کلیک وکړئ ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او دا پی ان جي چې کومه دی دا به تاسو دواړه پی ان جي راوړئ او دلته کې به یې څه داسې طریقې سره ولګوئ. د دغو پی ان جي لینک هم زه په ډسکرپشن کې ورکوم. هلته کې چې تاسو کله په ډسکرپشن کې هغه لینک باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به دا ټولې پی ان جي او بیکګراوند به تاسو ته راشي. هلته نه بیا تاسو ډېر په اسانه سره ډاونلوډ کولی شئ او که دلته نه تاسو نشئ راډاونلوډ کولی نو په انسټاګرام باندې ما فالو کړئ. هلته کې تاسو ماته میسج وکړئ. په میسج کې به زه تاسو ته د بیکګراوند او پی ان جي درلیږم. بیا چې کله دا تاسو راوړئ دلته کې به دا پی ان جي به تاسو دلته کې داسې طریقې سره ولګوئ او دویمه پی ان جي چې کومه دی هغه به راوړئ دلته کې به یې داسې طریقې سره ولګوئ. که په ویډیو کې تاسو ته څه قسم د مسله هم وي نو تاسو په کمنټ کې هم موږ نه تپوس کولی شئ. بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. اوس به تاسو راشئ دلته په ډراو باندې به تاسو کلیک وکړئ او د تصویر چې کوم دی دا به په خپل موبایل کې سیو کړئ. چې کله تاسو د تصویر په خپل موبایل کې سیو کړلو نو بیا به تاسو دا د لایټ روم په اپلیکیشن کې اوپن کړئ. لایټ روم هم تاسو د پلی سټور نه ډاونلوډ کولی شئ. تمرې تاسو پلی سټور اوپن کړئ. هلته کې لایټ روم سرچ کړئ. لایټ روم به درته راشي هغه ډاونلوډ کړئ. چې کله تاسو په لایټ روم کې د اپلیکیشن د تصویر اوپن کړلو نو ټولو نه اول به تاسو په د باندې کلیک کړئ. څه دا شان انټرفیس به تاسو ته راشي. دلته کې به تاسو راشئ. دلته کې به تاسو بیا په لایټ باندې کلیک وکړئ. کلر باندې به تاسو کلیک وکړئ او په میکس باندې به کلیک وکړئ. په دې لایټ روم کې چې تاسو خپل تصویر ته کلر کولی شئ. ټیم چې کوم دی هغه به تاسو معمولي شان مخکې کړئ. ورپسې چې کوم دی دا به تاسو ګورئ چې څنګه طریقې سره تاسو تصویر سره خوند کوي هغه شانې به تاسو لګوئ. ټینټ په هم معمولي شان مخکې کم کړئ. وایبرنس چې کوم دی هغه به تاسو معمولي شان مخکې کړئ زیات وکړئ. نو تاسو ګورئ زموږ تصویر څومره مزیدار طریقې سره بیکګراوند ته تاسو سوچته بیکګراوند طریقې کلر چې کوم دی هغه څومره مزیدار طریقې سره چینج کېږي. په لایټ روم کې صرف تاسو خپل تصویر ته کلر کولی شئ. بیا به تاسو په میکس باندې کلیک وکړئ. ټولو نه اول به تاسو په د کلر باندې کلیک وکړئ. هیو چې کوم دی هغه به تاسو معمولي شان مخکې کړئ او سچوریشن چې کوم دی هغه به تاسو معمولي شان مخکې کړئ. وایبرنس چې کوم دی هغه به تاسو معمولي شان کم کړئ. بیا به تاسو ورپسې د کلر ته راشئ. هیو چې کوم دی هغه به تاسو معمولي شان مخکې کړئ. سچوریشن به هم معمولي شان مخکې کړئ او لومینس چې کوم دی هغه به هم تاسو مخکې کړئ. بیا به تاسو د کلر ته راشئ. دغه هیو چې کوم دی هغه به تاسو معمولي شان مخکې کړئ او سچوریشن چې کوم دی هغه به هم معمولي شان مخکې کړئ او لومینس چې کوم دی هغه به هم تاسو معمولي شان مخکې کړئ. بیا به تاسو په دریم نمبر باندې چې کوم کلر دی هغه ته به راشئ. هیو چې کوم دی هغه به تاسو کم کړئ. سچوریشن به معمولي شان زیات کړئ او لومینس چې کوم دی هغه به هم تاسو کم کړئ. بیا په دویم نمبر باندې چې کوم کلر دی هغه ته به راشئ. هیو به معمولي شان کم کړئ. سچوریشن به هم معمولي شان کم کړئ او لومینس چې کوم دی هغه به تاسو معمولي شان زیات کړئ. بیا په اول نمبر باندې چې کوم کلر دی هغه ته به تاسو راشئ. هیو چې کوم دی هغه به تاسو کم کړئ او سچوریشن چې کوم دی هغه به تاسو معمولي شان سچوریشن به هم معمولي شان کم کړئ او لومینس به ګورو چې دا کم څه خوند کوي یا زیات سره دا به معمولي شان تاسو زیات کړئ.
چې کله دا کلر تاسو وکړئ تاسو بیا په ډن باندې کلیک وکړئ. اوس ورپسې چې کوم اپشن دی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کلیریټي چې کوم دی دا به تاسو معمولي شان مخکې کړئ او ورپسې چې کوم اپشن دی هغه به هم تاسو معمولي شان مخکې کړئ او دریم نمبر باندې چې کوم اپشن دی ویګنیټ هغه به تاسو معمولي شان کم کړئ. بیا به تاسو په د کلر باندې د اپشن باندې کلیک وکړئ. شارپ معمولي شان مخکې کړئ. نایس روټیشن هم معمولي شان مخکې کړئ او نایس کلر نایس روټیشن چې کوم دی هغه به تاسو معمولي شان مخکې کړئ. بیا به تاسو په لایټ باندې کلیک کانټراسټ چې کوم دی هغه به تاسو معمولي شان مخکې کړئ او هایلایټ معمولي شان کم کړئ. شډو چې کوم دی هغه به هم تاسو معمولي شان کم کړئ او وایټ چې کوم دی هغه به هم تاسو معمولي شان کم کړئ او بلیک چې کوم دی هغه به تاسو معمولي شان زیات کړئ. نو تاسو ګورئ زمونږ تصویر څه د طریقې سره جوړ شول، څومره مزیدار طریقې سره جوړ شول. که تاسو مزید هم داسې تصویرانو جوړولو شوق لرئ نو زه تاسو درخواست کوم چې پلیز د ویډیو د لاندې به تاسو د سبسکرایب بټن ښکاري په هغه سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ. په خوا کې به درته ګنټۍ راشي په هغه باندې به هم کلیک وکړئ چې زمونږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې ستاسو ته رسي. د نننۍ ویډیو دا د بل ویډیو پر خپل ورور عرفان الله ته اجازه ورکړئ. په لوی الله مسپارم. د الله په امان.